د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پرله پسې بندښت په ځانګړي ډول د میوو د کښت په موسم کې د پاکستان کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو ته درانده مالی زیانونه اړولي دي. دا چې څومره زیان ورته اوښتی بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. فاتمونو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فرضي کرښې د پرله پسې بندښت په ځانګړي ډول د میوو د حاصلاتو په موسم کې د پاکستان کروندګرو، باغدارانو او سوداګرو ته درانده مالی زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې دا ستونزه نه یوازې پر دوی اړخیزه سوداګرۍ ناوړه اغیز لري، بلکې د پاکستان د کرنیز سکتور لپاره یې جدي اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. د نیوز آن سنډے ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د فرضي لارو دوامدار بندښت د تازه میوو د صادراتو بهیر ټکنی کړی او تر ټولو لوی زیان د پاکستان د میوو صنعت ته رسولی دی. د دې بندښت له امله ګڼ شمېر صادراتي توکي په وخت خپلو بازارونو ته نه رسیږي، چې د خرابېدو او مالی تاوان لامل ګرځي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې خبر ورکړی چې دا مهال 12,000 کانټینرونه په فرضي لارو کې بند پاتې دي. د دغې خونې د اټکل له مخې د یاد وضعیت له امله هره میاشت نږدې 50 میلیارده پاکستاني کالدارې زیان او هره ورځ شاوخوا 6 میلیونه ډالره تاوان اوړي. اقتصادي شنونکي وایي که د سرحدي تګ راتګ لپاره دوامداره او منظم میکانیزم رامنځته نشي، نو دا ستونزه به د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ، د کروندګرو پر عاید او د سیمې پر اقتصادي ثبات اوږدمهاله منفي اغیز ولري. کارپوهان ټینګار کوي چې د سرحدي لارو دا پرله پسې بندښت د باور فضا ته هم زیان رسوي او سوداګر اړ باسي چې بدیلو ترانزیتي لارو ته مخه کړي. د هغوی په وینا که دا وضعیت دوام ومومي، نو نه یوازې به د پاکستان د میوو د صادراتو سیالي په سیمه ایزو بازارونو کې کمه شي، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اقتصادي اړیکې هم ورو ورو کمزوري شي. هغه څه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو، کروندګرو او مصرف کوونکو لپاره به اوږدمهاله منفي پایلې ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.